څوک وایي دا د کامران ملګري دي، څوک وایي دا د افسر ملګري دي، څوک وایي دا د کبیر خان ملګري دي. خو زمونږ ملګرتیا صرف او صرف د بیټ سره ده او د عمران خان سره ده. په دې ځای باندې 15 کاله 20 کاله حکومت پردی پاټی وکړو او هغوی ځان دا ښار خپله مور ګڼي، هغوی دا ښار خپله مور ګڼي او وایي پښتون داسې او پښتون داسې او پښتون داسې. اوس موږ ټول پښتانه یو، نو پښتون خو چې هغه ځای کې راښکاره شي نو که دلته کې زما نیکه یا پلاري نو هغه د مېلمستیا په زور خپل کشر ته پاسي. خو تاسو د دې کور ولوي چې دوی د کټ بره سر پرېښودل چاته، دغه نشته، دا پښتونوالي نشته، خودغرضي ده. او انشاءالله دا خودغرضي دا د دې حلقې ټولو خلکو ته معلومه شوه. هغوی له اوس یو سړی په کار دی خو چې جمع پې جوړوي او هغه له بور ورکوي، هغه له بستن ورکوي، هغه له به ځان ورکوي. خو دا د خدای پاک فضل دی چې دغه کورونه او دا خلکو پېژندلی دی، نه ورسره په بور ځي، نه ورسره په ستن ځي، نه ورسره نور څه په شرایطو باندې ځي. او ورته بیا عمران خان بالکل ثابته کړه چې دا هغه د چمټې ملنګان یو ځای شي په 400 کې چې دی نو ښه غوبل کړه، یا په مردان کې ښه غوبل کړه، په پېښور کې وله بنیاد وباسه، نور به دی څه وایي. او ګوره یو خبره واورئ، که فرض که الیکشن راشي دوی وایي چې یاره پی ډي ایم نشته، پی ډي ایم هم د چمټې ملنګانو هغه تس نه شوي نو دوی لاول نه په یو بل اعتبار نشته، هېڅ ځای هم نشته. ګوره کشمیر وګوره، کشمیر ټول پی ټي آی وګوره، په هغې باندې د حکومت بنیاد ووته. دویمه خبره دا ده چې د دې حکومت خو خوشقسمتي دا وه چې په داسې وخت کې ځان رادا کړه هر چا چې راوستي، په داسې وخت کې راله چې بالکل بنیاد یې ووته. ځکه ما نن واورېدو په خزانه کې 1 ارب روپۍ هم نشته، 1 ارب روپۍ هم نشته. د دې نه مخکې به دې حکومتونو د پاکستان بل ملک له چې دی نو ادار ورکو، قرض به ورکو. اوس موږ هغه انډر پلی چې یو سړی کوي نو هغه انډر پلو والا چې دی نو هغه چې څه وخت وشي نو بیا د خلکو هغه تمه او توجه هم لر شي، هغه بیا یو در ته ځي بل در ته ځي، خو څوک وله څه شی نه ورکوي. د پاکستان نه دې خلکو دغه شی جوړ کړو، دغه شی ته جوړ کړی دی او موږ به دواګانې کوو. زموږ خپله ګوره زموږ خپله نظریه هغه د عمران خان ایجنډه ده. څوک وایي دا د کامران ملګري دي، څوک وایي دا د شیر اکبر خان ملګري دي، څوک وایي دا د افسر ملګري دي، څوک وایي دا د کبیر خان ملګري دي. خو زمونږ ملګرتیا صرف او صرف د بیټ سره ده او د عمران خان سره ده. هر یو معزز زمونږ مشر معزز دی، مونږ ته سنډګان دي ځان لري پوه شي بره چې چا په خپل زور او په خپل قوت او په خپل دغه باندې څه شی راوړو او هغه موږ ته دا شان کېږي چې هر دا پاټۍ نشان دی زمونږ هم دغه ملګری دی. او دا انتشار څوک پیدا کوي؟ دا ماشاءالله تاسو ګڼ شوي یې او د دې پاټو د دې مشرانو د خپلو ملګرو نه تمه کتې شوې ده چې یاره نه زمونږ ورکینګ شته، نه زمونږ سره نظریه شته او نه زمونږ سره ایشو ده شته. کم دروغ چې وو، کم منافقت چې وو، هغه ختم شوی دی. اوس دوی ته پته لګېدله چې په نوم یې سړی چې دی هغه زیاتتر مشرانو کې هغه هم د عمران خان په پاټۍ کې دی او دا کشر کول چې دی نو دا کله چا پلار نیشنلی دی او کله چا پلار پیپلی دی، هغه چې دی د عمران خان او د بیټ سره تړلی سړی دی. دوی په دې یره کې دي چې که موږ دا پروپیګنډې نه کوو چې دغه ځای کې چې دی پارټي 3 ځایه شوه، دلته پارټي 4 ځایه شوه او دغه ځای پارټي 15 ځایه شوه، نو دوی سره به د دې حوصلې چې دی نو دا به پسپونډ شي. خو زه ورته د دې سټیج نه وایم چې تاسو په دې تمه ورسره مه ناستئ. انشاءالله زمونږ پارټي ده د عمران خان منشور چې څه دی دا زمونږ منشور دی. بیټ چې چا نښه راله که هغه زمونږ د سر دشمن ولیني هغه به زمونږ کاندیډیټ وي. ستاسو په برکت باندې چې په چینلې کې تاسو کوم شمولیتونه وکړو یا تاسو په دې ویلیج کونسل یا یونین کونسل کې چې کوم خلک را بیدار کړو هغوی سره دوره یره پیدا شوه چې هغوی له اوس یو سړی په کار دی خو چې جمع پې جوړوي او هغه له بور ورکوي، هغه له بستن ورکوي، هغه له به ځان ورکوي. خو دا د خدای پاک فضل دی
چې دغه کورونه او دا خلکو پیژندلې دي، نه ورسره په بور ځي، نه ورسره په شتن ځي، نه ورسره نور څه په شرایطو باندې ځي او خلاف پکې انشاءالله او سکل به داسې خلاف کوي چې دا ملک په بالکل په یو غاړه ځي. انشاءالله زه بیا ټولو شکریه ادا کوم.